دماکي دي جنازې دي او ماتم دی رانوړه ډېر په زړه باندې مې غم دی سا به څنګه په ازاده پکې واخلم چې پښتون ته مې ښخ شوي هر ځای بم دی او څه کارونه مو کړي دي په خپله ځوانۍ کې؟ بس یاره ما د پولو کار کړی دی چپړو کار مې کړی دی او په 15 روپۍ ورځ به ما د پولو کار هم کړی دی وطن مو ښکلی دی خو امن نشته ډېر نازولی دی خو امن نشته او څنګه به وطن نه موږ خوندونه واخلو سپرلی راغلی دی خو امن نشته زه بار ووتم چې بار ووتم ماماګانو سره ناست وم بدې کې مې نیا را منډې کړې ته راشه مور له څه چلو شو ما ور منډې کړه ما مور باندې زورونه کوله مړه وه په زورونه وکړه په هغه ځای به زه نه پوه شې په څه چې د مور نه مخکې زندګي څنګه او پس زندګي څنګه بس اوس خاص یا بس ته زمونږ وطن به د ماکو نه خوړو که مشران مو د غیرت نه ډک وې مونږ ته به چا هم ګوتې نه نیولې که کردارونه مو صفت نه ډک وې چې د غم شیبې وې او مور مې ساه ورکړه 12 بجې وې او مور مې ساه ورکړه په ما قیامت و په مور مې سخته په ما قیامت و او په مور مې سخته پیل یې ګردې وې او مور مې ساه ورکړه زم زون کاسمیټکس پاکستان د سترګو لاندې تورې حلقې داغونه تیرسري او د مخ بې تاجه سپینوالی نو صرف او صرف درکوي تاسو ته رزلټ په 15 ورځو کې حاجی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف دا مخال د مردان په خوتي سیمه کې موجود یم په دغه سلسله کې مونږ اسلامي ټچینګ کوو مونږ ګورو چې یاره تاسو له داسې انټرویوانې راوړو چې هغه اسلامک سره ریلیټډ دي نو په دغه موقع مناسبت سره نن یو بله کړۍ راوړې ده د خالد خورین خواله او دا د مردان په سیمه باندې ډېر زیات ښه شاعر دی تکړه شاعر دی ځوان شاعر دی نو د لیک چې کوم دی د لوس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات روانه لهجې ده او ډېر زیات خلک یې خوښوي قدرمنو کتونکو که تاسو وګورئ په دې ملک کې چې کومه دی نو ډېر زیات بد صورتحال شروع دی چېرته یو ځای کې دماکه چېرته بل ځای کې دماکه قدرمنو د نن تقریبا 2-3 ورځې مخکې چې کوم دی نو په منیر شاکر چې کومه دی نو هلته په هغه باندې دماکه وشوله د هغې نه مخکې چې په کوړي مدرسه کې کومه دماکه شوې وه مسلسل دغه شانتې د پښتنو د کورونو نه یو شانتې جنازې روانې دي خو هغه خبرې به هم ضرور دي کوو به خو دلته زمونږ د سیمې زمونږ د ملک زمونږ د دې صوبې زمونږ د دې خاورې د دې پسماندې خاورې یو داسې زرخیزې میوې را ټوکولې دي چې دغه د شاعرۍ په ژبه کې مونږ تاسو ته ږدو د خالد خورین مې تر څنګه ولاړ دی څنګه چې ما وویلې چې ځوان شاعر دی او ډېر ښه فوکس دی زمونږ په دې معاشره باندې هر څنګه لیک لوست یې کړی دی نو نن به د دوی سره زمونږ دغه مرکه ریکارډ کېږي خالد خورین صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی ویم قربان دې شم خوشحاله اوسئ کاشف صاحب چې تاسو موږ له دونه لرې نه راغلې نو دا زموږ ته په ډېره غټه خبره او ډېره فخر خبره خوشحاله اوسئ صحت هم ښه دی ژوند ښه روان دی شکر الحمدلله د ټول نه لومبۍ پوښتنه خو به زما دغه وي که نه چې ستاسو خورین تخلص کوم ایښی دی د دې معنی څه ده مطلب یې څه دی بس خورین خو یو ښکلی تخلص دی هم د خاورو له وضو او خاورو نه پیدا یو خاورو له وضو او بس عجیزه یو تخلص دی نور چاته ویلی شم او جی دا راته ووایي چې په معاشره کې ژوند کوئ د کومو سختو نه راتېرېږئ زه د ډېرو سختو نه راتېرم باچا هغه کومې دي موږ سره شریک د غربت مې ډېر غربت ډېر ځپلی یم باچا 18 کاله مې پردې مزدورۍ کړي دي نو 18 کاله چې یو سړی پردې مزدورۍ کوي نو ته سوچ وکړه چې هغې کې به دته څونه کړه مې مخې ته راغلي او څومره غربت لکه یو ټایم به و یو ټایم به نه وه نو دې ته سوچ وکړه که نه لکه د پلار مشر زوی الحمدلله او 3 وروڼه یو ټولو مشرې زه یم ذمواري د کور لکه د پلار نه پس پتا وخت سره به د ټول کور خرچې الله نه پس چلوم او څه کارونه مو کړي دي په خپله ځوانۍ کې بس یاره ما د پولو کار کړی دی چپړو کار مې کړی دی او په 15 روپۍ ورځ به ما د پولو کار هم کړی دی او بل داسې د چپړو کار مې کړی د هفتې به 140 روپۍ راکولې مالې به چې 150 راکړه زه به سم خوشحاله چې 10 روپۍ ما سري که نه نو 140 به ما کور کې ورکړی بانګونو مال به ګاډې راتلو مزده به راتله د پیزارو
زه بانګونو نه مخکې ما به ځان رسولو د خپل دغه به راسره غریبۍ به راسره غم ومای چې ماته نیک خبرونه کي نو خپل کار مې لکه په ایماندارۍ سره کړی نو خدای پاک له خپل کار را کړی دی ډېره سختې مې ښه خبره د پلار مشر زوی چې کوم دی ویل کېږي چې دا د پلار مټي دي نو دا راته ووایې چې اوس څه کار کوئ اوس وخت کار خو زمونږ د چاټو چوک کې ثوابه استاد جمعه ته مخامخ خالد مرغ شاپ دکان مې دی چرګانو دکان مې دی بس یو ټیره بس خدای پاک له رزق راکړي ما وکتل الحمدلله په دې لاک شکر دی چې د خپل کاروبار خاوند دی خالد نن سبا چې کوم دی غربت دی ور سړی په هغه کسیټ ته او که نواب دی د دغه ټینشن سره او د دغه خفګان سره مخ دی دا راته ووایي چې د مور نه تاسو محرومه شوئ ستاسو مور وفات شوې ده نو دا راته ووایي چې د مور نه مخکې زندګي څنګه او پس زندګي څنګه بس اوس خاصه بسته بالکل مکمل مطمئن ته نه ما باچا د زندګۍ نه مطمئن نه ما هغه چې خوشحالي به راغله ما مور سره به خبره شریک ما زه به مور ته دا وایم مور به مې خوشحاله شي که نه هغه چې زه هر قسم خوشحالي ماته میلو شي که نه مې زه چاته ویم یار کور کې ټوله ورځ ټینشن کې تېره شوه کور ته به لاړئ مور به تسلي درکړله بچي ورځ دې څنګه تېر شو د کاروبار خبرې به وشولې د هغې نه پس چې ته اوس کله کور ته ور دننه شي او تا نه خیال لکه ټینشن یې ډپریشن یې سړی دغه شانتې هېري دي که نه چې مور مې شته او که نشته کله چې کور ته ور دننه شي خولې نه اواز خېږي وی کور ته زه لاړ شم خو جنت پکې ونه وینم د مور بې کچه محبت پکې ونه وینم نو یاره دا سړي ته ډېر کمې محسوسېږي او والله زما سترګو کې اوښکې نه دي وچه شوې اوسه پورې خو بس مړه مور غټه خستي ده باچا مور ولې دومره خوږی خالد خورین صاحب مور بس د زوی په هر یو درد باندې پوهېږي پوه شوې نو مور بس زړه کې بس ډېر مینه ساتي بچي سره په اسمان باندې تړلې هغه رشته ده چې خدای پاک د خپل بچي سره داسې جوړه کړې ده دا رشتې خو ډېرې دي په ملک باندې که تاسو وګورئ یو شانتې بلحات داسې رشتې دي چې د ښځې خاوند د مور پلار د خویندو د رونو د ماما کاکا د بله داسې رشتې دي چې زه قیسې راواخلم نه ختمېدونکې سلسلې دي خو زه به ووایم که پلار دې مړ شو خفګان به دې محسوس شي کرور دې مړ شو خفګان به دې محسوس شي خو که مور دې مړه شوه زړه دې لاړو زړه دې ویران شو زړه دې مات شو نو قدرمنو کتونکو د خالد خورین په درد باندې ماته هغه ورځ احساس شوی دی او زما یو ملګری دی په وادلي دلسوز قسم دی چې زه د ده کله ستاسو مورم تازه وفات شوي الله دې جنتونه ورکړي خدای دې مقام بلند کړي خو چې کله زه د په واد خواله لاړم یقین په خدای وکړه خلکو ویل مور مې نشته او مور مې نشته او ما چې په واد ته وکتل مال چې مور عظیمه رشته ده او ما په حقه ورځ باندې د خپل ځان سره عهد کړی چې مور زه به تا نه خفه کوم شکر الحمدلله زما مور او پلار ژوندي دي ستاسو میاندې دې هم خدای تاسو ته د دوا دپاره ژوندی لري چې تاسو محتاجه نه شئ او د دغه دوا نه محرومه نه شئ چې هغه ځوانانو ته مې ډېر زیات خواست دی ډېر ځوانان داسې په ناپوهتیا کې بس نشې مشې کوي او راشي په مور باندې بهونه او قیسې بیسې کوي دا ځان له یو دنیا ده دا ځان له یو نصیحت دی دا ځان له یو فلسفه ده دغه به نه چړو راځو به د خالد خورین بلها داسې خبرې دي چې هغه په دوی باندې کیدونکي دي د دوی په تعارف باندې د دوی په ژوند باندې د دوی په فلسفه باندې خو د هغه خبرو نه راتېرېږو او تاسو ته هغه څیز یږدو چې کوم څیز تاسو په تمه وئ خورین صاحب ډېر پښتانه ستاسو د دغه مرکې په انتظار باندې وو موږ هم غوښتل چې ستاسو د هغه خپلو کتونکو ته کېدو راسر شراسر ملګري وو هغه درد وچېړه چې کوم په دې سیمه باندې نن سبا ورېږي را شریک کړئ راسره دغه شعرونه چې دماکي دي جنازې دي او ماتم دی رانوړه ډېر په زړه باندې مې غم دی سا به څنګه په ازاده پکې واخلم چې پښتون ته مې خښ شوي خر زیبم دی او پروا نه کوم که سر مې پکې لاړ شي ما اخیستی دی په حق اواز قدم دی که غریب دی که مالداره ماته یو دی راته هر سړی د ځانه محترم دی چې زه د مسلمان په کور کې لوی کړم دا په ما د رب احسان د رب کرم دی او څنګه به رزق ته مې زړه وشي خورینه چې خبره نه د ګل په شان صنم دی ګل په شان صنم دی ډېر الله ډېر ښه انقلابي او غزل چې ستاسو په زړه باندې ډېر زیات ورېدلی او په دې موقع مناسبت سره نو شعرونه به ته ووایم چې وطن مو ښکلی دی خو امن نشته ډېر نازولی دی خو امن نشته
او څنګه به وطن نه مونږ خوندونه واخلو سپرلی راغلی دی خو امن نشته د پاکستان د بدو هیڅ نه وایم مونږ ستایلی دی خو امن نشته مونږ د وطن د ازادۍ په خښتو بنیاد وخلی دی خو امن نشته خاورینه مونږ په هر یو شعر کې پیغام مدام لیکلی دی خو امن نشته او دغسې شعرونه چې زمونږ که ملک د محبت نه ډک وی زړونه به ولې د نفرت نه ډک وی زمونږ که ملک د محبت ډک وی زړونه به ولې د نفرت نه ډک وی زمونږ وطن به د ماکو نه خوړو که مشران مو د غیرت نه ډک وی زمونږ وطن به د ماکو نه خوړو که مشران مو د غیرت نه ډک وی زمونږ وطن به د ماکو نه خوړو که مشران مو د غیرت نه ډک وی مونږ ته به چا هم ګوتې نه نیولې که کردارونه مو صفت نه ډک وی مونږ ته به چا هم ګوتې نه نیولې که کردارونه مو صفت نه ډک وی زما په وس زما په سوچ که کوي زما به هر شعر حقیقت نه ډک وی او تل چې د هر غریب خیرخوا جوړیږي کاش چې خاورین هم د دولت نه ډک وی دولت نه ډک وی قدرمنو کتونکو مرکه ډیره اوږدیږي اخري غزل به د مور په باره کې دوی چې کوم لیکلی دی هغه به اورو نو خاورین صاحب څنګه چې تاسو ته په خپله باندې د مور د درد احساس شوی دی او دغه نه محرومه شوي وی نو نن راته هماغه درد را سره شریک مور خلک کوي چې لکه تاسو مور څنګه وفات شوې وه څنګه ما ټول هغه مور چې کومه کیسه وه که نه هغه ما په خپل غزل کې راغونډه کړې ده چې د غم شیبې وې او مور مې ساه ورکړه 12 بجې وې او مور مې ساه ورکړه په ما قیامت و په مور مې سخته په ما قیامت و او په مور مې سخته پیلې ګردې وې او مور مې ساه ورکړه او په ډیلای سایز کې وخت پوره و ختمې پیپړې وې او مور مې ساه ورکړه زما د خپو نه ځمکه وتښتېده د غم نارې وې او مور مې ساه ورکړه سترګو نه اوښکې بې اختیاره مې تلې په ژړا سرې وې او مور مې ساه ورکړه خاورینه دا د زنکدن صحتو سختې لمخې وې او مور مې ساه ورکړه خاورین صاحب د مور کومه خبره ډېر جړی او ډېر هم خفه کوي هیره باچا بس د مور هر یو خبره چې ما ته مخې ته شي که نه ما ډېر خفه کوي خو دا خبره ما نه هېرېږي که نه چې ما به لکه دا بار ټایم بیماره وه د شپې و ما 3 پیره هم هسپتال ته بوتله زما 2 وروڼه هم دي که نه هغوی به ځان نه خبر هم نه به وده وم که نه کشران دي هغوی به ما پرېښودم نه ما زه به یې بوځم که نه نو زه به چې هسپتال ته ما به جیب ته نه کتل زما جیب به الحمدلله ډک و مور به مې پیسې الحمدلله شته زما جیب نه خالی کېږي پوه شوې او قسم په خدای زه چې د شپې 2 بجې 3 بجې به م زه تلم که نه زما جیب به پیسو نه ډک و الحمدلله اوس هم دا دې ډک دی خو خبره دا د مور دعاګانې دي پوه شوې خو ما ته پیسو رکاوټ نه راغلی او بس مور لکه سړی خاورین ته مور د زنکدن په وخت کې دوا کړې یاره ډېره کړې ده زنکدن وخت کې په ما ډاکټر صاحب د ډسپرین ګولۍ ورکړې که نه جي نو هغه خو زنکدن وه نو تقریبا نیمه ګنټه وفات کېدو ته پاتې وه نو ډسپرین ګولۍ مې نیمه پیالې اوبو کې واچوله ډاکټر صاحب دا پې وڅښه نو زنکدن یې نو ما ورته مور یې دا وڅښه پوه شوې مې چې ښه شي نو بس هغه بیا هم خوله وازه کړه او اوبه مې ول ورکړو ساه به بندېده دې سره که نه نو اکه نیمه پیالې اوبه مې پرې وڅښلې په زنکدن کې زما خبرو ته و چې دا مې زوی دې خفه کېږي په زنکدن کې په ما باندې خیال وکړو که نه او خبره یې ومنله په خپل ځان یې سخته تېره کړه ساه به یې بندېده خو هغه اوبه به یې وڅښلې نو بیا وي دا نیمه ډسپلین ګولۍ وله نوره خوله کې وله واچو امید یې کوله که نه او خولې کې وله واچوله چې ما له خوله کې واچوله نو هغه نیمه یې تېره کړه او نیمه یې روغورځوله نو بیا هغه ډیلسایز هغه سامان مامان چې ما بهر نه روړ وه نو بس هغه واټ ته یې دننه کړه نو بس ټایم پکې نو بس موږ بار ووتو چې ما هغه ته وکتل دی هغه فریاد به یې کو نو هغه فریاد یې بس کو نو ما کېدای شي خدای پاک ښه طرف ته روانه ده نو بس زما تسلیم راغله خو زه ټینګېدی هم نه شوم زه بار ووتم چې بار ووتم ماماګانو سره ناست وم بدې کې مې نیا را منډې کړې وي ته راشه مور له څه چلو شو ما ور منډې کړه ما مور باندې زورونه کوله مړه وه په زورونه وکړه په هغه ځای بس زه نه پوه شي پسه د مور خو داسې درد دی او داسې غم دی چې نه خیرودونکی درد او غم دی خو الله دې تاسو له د زړه صبر درکړي حوصلې به ساتو بولندې به ساتو د دې قام دپاره د دې ملک دپاره به
جنگ کو خبره به کوو ستاسو له چې خدای پاک کوم غړانګه درکړې ده کوم ذهن یې درکړی کوم شعور یې درکړی ده د عامو انسانانو نه مختلف دی دې نه به کار اخلو د مور غم دی الله پاک تاسو نه هیر کړي او دا روانه لار ده په دې به ټول ځو انشاءالله. قدرمنو کتونکو دا ونۍ زموږ خپرونه چې خالد خورین سره مو کېښوده هیله لرم امید لرم چې تاسو به د ډېر خوند او ډېر مزې او ډېر درد به م ترې اخیستی چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.